خو ماته یو ماشوم راغی ټیوشن کې تقریبا د هغه عمر 15 کاله یا 7 کاله دی. نو هغه ماته وی سر نن د شیګانو ورځ ده، ورته شیګانو میاشته شروع شوه. ما ورته ویل بچیه تا ته څه وویلې چې دا د شیګانو ورځ ده یا د شیګانو میاشته شروع شوه؟ نو ده ماته ویلې چې زما مور کور کې لګیا وه او مونږ ته ویلې چې دا میاشته چې کومه ده دا د شیګانو ده. نو خیر په دې حواله سره به زه انشاءالله تفصیلی ویډیو جوړوم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سیرت اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم سیرت اور دو د اسلام دپاره څومره غټې قربانیانې ورکړې وې. نو تاسو له مې عرض دا کولو چې خپل ماشومان چې کوم دی که نه په دې حواله سره پوه کړي چې محرم چې دی هغه د اسلام کې څومره غټ اهمیت لري او د اسلامي میاشت کلندر پیله میاشت ده. اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه اسلام دپاره څومره غټې قربانیانې ورکړې ولې او په اسلام دپاره د څومره زیات خدمات ادا کړي وو او د هغه شهادت بیا څنګه شوی و. اور د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې نواسه رسول هو هغه څومره غټه قرباني ورکړې وه او د کربلا په میدان کې د هغه سره څه شوی و د هغه قرباني حواله سره نو تاسو لازمي ورته ووایئ. انشاءالله زه به د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په سیرت اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ په سیرت اور د دو په شهادت باندې یو تفصیلی ویډیوګانې جوړوم او تاسو سره به شیر کوم. خو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولاد چې کوم دی که نه هغه په دې حواله سره لازمي آګاه کړئ.